السلام علیکم، زه فواد بادشاه. که تاسو ثواب غواړئ وایي چې یاره زما د ثواب میلاو شي، نو دا میسج چې کوم دی دا د اورسیز پاکستاني چې کوم دي پښتانه د هغو سره دا شیر کړئ، ځکه چې دا د زکات او د صدقې د ټیپ لپاره دی. ځکه چې موږ په بهر ملکونو کې چې کوم خلک پاتې کېږي اورسیز، هغه په یو ای کې دي، که په یو اس کې دي، که په ویسټرن ادر کنټري کې دي، هغو چې کله هم زکات یا صدقه لیږي نو هغه موږ په خلکو باندې ډسټریبیوټ کوي. د هغې لپاره زما ستاسو سره یو ټیپس دي، او دا ټیپس چې کوم دي دا به زما په خیال ستاسو ډېر په کار راشي. هسې غوږ ورته کېږدئ او شیر یې کوي د هغو سره، ځکه چې چا نه چا ته به پکې پیدا ورسي. زکات یا صدقه تاسو کور ته راولېږله او په هغې باندې تاسو فوډ واخیستل. دا فوډ چې کوم دي، که هغه جوار دي، که غنم دي، که هر څه دي، خو تاسو واخیستل، یو فیملي ده، هغه فیملي ته تاسو دا پرووایډ کړو، یا ډېر شی نورې فیملیانې دي هغې فیملي ته تاسو پرووایډ کړو. خو اینډ اف د ډے هغه فوډ چې کوم دي هغه به ختمېږي. نو یو څو میاشتې بعد هغه خلک چې کوم دی هغه بیا روډ ته راوځي او بیا به غواړي چې یاره موږ له فوډ راکړه. نو تاسو ګوره د ډایګرام کې تاسو ښکاري دا یو ریپیټیشن دی، دا به دغه شان ریپیټ کېږي دا ټول پروسس. او د دې سره دا کوم غربت چې کوم دی دا به نه ختمېږي، دا به دغه شان په ځای باندې پاتې شي او دا پرابلم سالوینګ د سره سلوشن نشتی. خو دا فوډ به دغه شان ختمېږي او موږ پرووایډ کوو ختمېږي. اوس راځي زموږ سره دویم آپشن، که موږ دا صدقه او زکات ته پیسې راوالو او د یو کس ژوند پې برابر کړو، نه په خپلو خپو به وردېږي. فور ایگزامپل موږ هغه له رکشه والو، رکشه ارزانه ده، رکشه والا موږ والو او دا کس چې کوم دی په خپل کور له آمدن نه وړي، نو دا کار به یې چې یاره که دی وړالي کار څه په خپله به کوي، په خپلو خپو به وردېږي. او دغسې دا یو کار دی دا به رواني. که د دې واړه چې دي په کور کې هغه ته ګوري، نو هغه به هم وایي چې یاره زما پلار یا رور چې کوم دی هغه هارډ ورکینګ دی، بیګینګ خبره به دې ختمه شي. او بل دا چې لانګ ټرم انویسټمنټ دی، مطلب تاسو به ثواب کېږي د څومره پورې هم دا کس یې لګې خپل کور له آمدن نه وړي، نو ستاسو پکې ثواب دی. او دا د دې د لاسه به دا غربت ختمېږي، که نه غربت نه ختمېږي. که موږ پیسې ورکوو هغه سرکل په مخه چورلېږي، پیسې به ځي هلته به ختمېږي، موږ به نور خوراک ورکوو بیا به راځي بیا به کېږي. د هغې نه ښه خبره دی چې موږ یو کس په خپلو خپو باندې وردو او دغه شان د هغه لایف چې کوم دی هغه. اوس که دې بل سیټ ته خیال وکړئ نو تاسو هغه پیسې ورکړئ، 4 میاشتې 3 میاشتې بعد دا پیسې ختمې شوې. دلته که تاسو دا پیسې انویسټ کړئ او دا پیسې تاسو ورکړئ او یاره چې هغه کس چې کوم دی هغه یو کاروبار سټارټ شي، هغه خپل کور له په مخه باندې آمدن وړي راوړي او خبره غونډه کې سټارټ شوه، پوه شوې. نو که سبا ورځې تاسو مړه کېږئ او کار چل کېږي، دا ډسټریبیوشن هغه شان سټارټ دی، ثواب خو ستاسو مزید وي، ثواب خو تاسو میلاویږي په مخه باندې. ځکه چې څومره انکم او څومره پیسې دله راځي دی په خپل انویسټ کوي په خپل کور کې. یو خو هغه خپل واړه چې کوم دي په فیوچر کې هغه به هغې خپل پلار ته ګوري، رور ته به ګوري چې یاره دا خو ډېر هارډ ورکینګ کس دی، ځکه چې هغه ته به ګوري چې یاره دی خو سهار ځي او ماښام نه ځي او رشکه چلی ولا کار کوي. نو کېدای شي په هغه کې هم دا یو کس لغه راشي چې یاره ګوره زموږ سره خو رشکه شته، په راځه داسې کار وکړو، موږ به د دې نه غټ شی سبا والو چې موږ ته به نور هم پیدا یا داسې کار وکړو چې زه سبا ووایم څه آیډیا به هغې وړي کې له راشي. خو چې کله هم موږ د بل کس له فار ایګزامپل پیسې ورکوو، هغه په مخه باندې خوراک کوي او بیا راځي په نیکسټ ایئر کې بیا راځي، دا غربت خو به ختمېږي نه. خو د هغې کور واړه چې کوم دي هغه به هم دا سوچ کوي چې یاره زما مور پلار چې کوم دي هغه بیګرز دي، مطلب دی چې او خیرات راغونډي، نو زه داسې څوک رالم چې یاره زما نه به هم غټ څه شی راشي. نو هغه آیډیا او سوچ چې کوم دی د هغې کس موږ دغه شان پاتې کړو. نو زه ځکه تاسو یم چې تاسو خپلې پیسې راوالی د زکات او صدقې او یو کس له پې لایف برابر کړي، یو کس له، نو دغه یو کس چې کوم دی دی به دغه شان د خپل فیملي ساتي رواني. ښه چې اوس دغه وشو دی به د لیست نه کټ شي، بیا بل له کوئ، بل څومره د خدای پاک تاسو ته پیسې نورې هم درکړي او دغه شان د صدقې دا پیسې رالی او یو کس چې داسې کوئ، د دې سره به غربت هم زموږ ختمېږي، غریبوالی به هم زموږ ختمېږي او زموږ خلک زموږ زنانه او دا خلک به نه راځي په روڼۍ کې به نه وي ولاړ چې یاره موږ له دغه راکړه وړه راکړه یو شی راکړه، ځکه چې هغه کس موږ په کار کوو. دغه شان به د هغه کور هغه واړه چې دي هغه پلار به ورته هم طریقه ښیي، کېدای شي هغو ته هم دغه شان به کاروبار یې کړي. نو دا ښه خبره ده. موږ په بهر ملکونو کې کېږو او موږ ډېرې پیسې دغه کوو سپینډ کوو او ډېرې پیسې موږ سپینډ کوو چې یاره موږ مطلب دا چې ځان یو ټیکسي والو هغه ټیکسي چلو په هغې باندې موږ آمدن کېږي. دغه شان دا آیډیا چې تاسو کومه ده تاسو راوالی او دا آیډیا مخې ته بیا راشي او تاسو په خپل کمیونټي کې هم یوز کړئ، نه به ښه خبرې. دا ویډیو تاسو وکړه، دا ویډیو زما په خیال چې لږ پریسایز وه چې یاره موږ به دا څنګه دا کار کېږي. نو زما په خیال چې دا آیډیا به ډېره ښه وي. تاسو پرې سوچ وکړئ، د اورسیز پاکستانو سره شیر کړئ چې څوک هم دا ویډیو زما شیر کړي د هغو سره مسلمان ستاسو پکې هم ثواب کېږي، ځکه چې یو کس یو کاروبار د سړي شروع کېږي، د یو کس یو لایف د سړي بلډ کېږي، نو ښه خبره نه ده چې موږ صرف په مخه پیسې ورکوو، هغه پیسې چې دی ځي او مطلب 2-3 میاشتې بعد هغه شی بیا ریپیټ کېږي، دا سرکل به دغه شان تا وي، موږ به د غربت نه چېرته ونه وځو مخې ته. Think about it.